چې کله نه ماته دا واله شو چې ته تنظیمونه جوړ کړه نو زه تاسو ته اول خپل پریکټس کوم چې ما څومره تنظیمونه جوړ کړل او دا خیبر پښتونخوا مطلب ته موږ په کومه طریقه باندې اوسه تکړه لومبه تنظیم مونږه په پیښور کې جوړ کړ پیښور کې زموږ خو مضبوط تنظیم دی وسره یونټي جوړ دي او زه دا باور لرم چې ان شاء الله زما دغه ملګری ټول پیښور چې کوم دی جان کول شي دوی مونږ په 400 کې چې کوم دی نو تنظیم جوړ کړی دی خو مضبوط تنظیم لرو داسې ملکان کې جوړ کړی دی د ملکان یونټي جوړ دي په خیبر کې جوړ کو په خیبر کې یونټي ډیری جوړې دي پاسې په میمندو کې جوړ کو په میمندو کې چې کوم دي یونټي ډیری جوړې دي په منظم طریقه باندې او نن په ګڼه اکثریت سره دلته راغلي دي په بلو کې ملګرو چې کوم دي شپاره دی یو کړی دا او دلته کې چې کوم دي تنظیمونه جوړ کړل او د بلو چې کوم دي نو اغزيات اکثریت چې کوم دي نو هغه دلته کې یونټي جوړې کړل داسې په کورما کې چې د کورمې ته ډونګې زرو چې زموږ تګ او په ډونګې تک باندې چې کوم دي په اپر کې لوور کې او چندرو کې موږ تنظیم جوړ کو داسې ډي خان کې چې کوم دي موږ خو مضبوط تنظیم جوړ کړی دی او ان شاء الله دا نور مطلب دی مضبوطو دي پر اثر تاسو مرسته کوي په باجوړ کې مطلب زموږ تنظیم شته خو مضبوط تنظیم دی یونټ وسره شته په سوابه کې زموږ تنظیم شته وسره یونټ شته د تاسیب چې کوم دي یونټ برابر دي داسې په مردان کې په سوات کې دراندازي کې نارت وزیرستان کې شمالي وزیرستان کې جنوبي کې اپر وزیرستان کې لوور کې دا ټول چې کوم دي تنظیمونه دلته کې مکمل دي اوس زه تاسو دا وایم چې پی ټی ایم هغه پی ټی ایم نه دی چې مخکې څنګه وو اوس پی ټی ایم چې دی نو دا د دې مثال داسې دی چې یو سړی لو کې او ګیډې چې کوم دی راغونډي کې اوس موږ هغه ګیډې راغونډو او تاسو په چې کوم دی نو ان شاء الله دا د تاسو دا د چیلنج ورکوم چې دا په دې پښتونخوا کې بعد د ټول نه مضبوط تنظیمونه د پی ټی ایم په هر کلی کې په هر کلی کې او په هر چې کوم دی ضلع کې وي د بنیر کې تنظیم نشته ملګری راغلي دي دا ټول دغه شي دي ها زه اوس مونږه د مونږه هدف سره مونږ بس کول غواړو په دې باندې مطلب تاسو لوند کې خبره کوو باندې خلک وایي تاسو پارلیمان ته نه ځئ تاسو پارلیماني سیاست نه کوئ نو تاسو بس کوئ نو زه د ټولو ملګرو ته وایم چې دا پارلیمان خو زمونږ نه دی کنه دا پارلیمان د زمونږ خلاف د پښتنو د وجنې لپاره د دې د وسایلو د قبضې لپاره الته پالیسي جوړیږي د جی ایس ټي پالیسي نو زه د پارلیمان څنګه وایم پارلیمان به ان شاء الله هغه پارلیماني چې په دې پښتونخوا کې جوړ کو او د دې پښتونخوا د وطن د ملګري وټولي کو دې ملګرو ته کوم د اختیارات ورکو ان شاء الله دا به تاسو ته موږ خوشحالي زره ورو ځکه چې موږ په کومه طریقه روان یو مطلب دا ډیر زړه د بدلون طرف روانه ده نو چې دې کې دلته کې تاسو وګورئ کدلته کې پرس کوم تاسو آزاد شو او موږ دانه مته دغه پنجابي ریاست موږ ځان آزاد کړو دغه پارلیمان موږ ځان آزاد کړو موږ په پیسې څومره وی دا پټرول چې تاسو نن په 268 روپۍ له دا تاسو په 70 روپۍ باندې دلته ملاويږي زه د سره د قران شریف په پاڼو باندې لیکل کوم چې زه د ایران سره د سوداګر کولې شم او د تپول پتا اوس سره د خرچو چې کوم په 70 روپۍ ملاويږي بجلی چې تاسو ته او یا روپۍ 70 روپۍ او درېکم صرف په یونټ درکړي دا زما تاسو سره وعده را چې ان شاء الله موږ مشره سم دا خبره کړې دا ډومبه بچ کم دي نو موږ ته بیړي کارونه کړو چې دا خپل والو نو 3 روپۍ یونټ پتا ستو پریږدي چې 3 روپۍ یونټ چې دلته کې زما قومي سرمایدار یعنی زمون پښتانه بدل دراشي خپل سرمایه‌کاري به شروع کی په دې غرونو کې خپل کارخانه ولګي تاسو ته روزګار ملاوي شي چې روزګار ته ملاوي شي نو تاسو نه آیس پاوډر او چرس دا به ختم شي تاسو به ترکه په لار روان شي تاسو په دنیا په ترقی یافته ملکونو کې څنګه شمار شي یعنی دا خدای پاک تاسو له کوم وسایل درکړي دي نو زموږ چې تاسو د جغرافیې نه دا تاسو ټولي صوبې اخراجات پوره کړئ بیا راځو ګیس چې کم دی تاسو خپل له تاسو ربا د تاسو د ایران نه لین هم تاسو ته نامینل ریټ کې باندې ملاويږي ګاډي چې کم ګاډي تاسو په 15 لک روپیا باندې وښ په 3 لک روپیا باندې اخلي هغه ګاډي به تاسو ته چې تاسو آزاد شئ دا نه مطلب دی ازادي واخلي خپلواکي واخلو دا به تاسو په 15 لک روپیا باندې ملاويږي دا هم تاسو سره وعده ان شاء الله چې دلته څومره کارخانې ولګي زما
چې دلته څومره کارخانې ولګي نو مطلب ته دما کوبي سرمایدار دا پښتانه او دی بیا چې کوم نه عربو ته ځي نه بل قاضي نه چې کوم دې دوبه شګي آبادی بلکې د خپل خوره د خپل پښتونخوا په خپل کوي ملګرو نن د ډېر خوشاله ما چې دا تحریک په مطلب دی چې موږ منظم کوو نور به مطلب منظم کوو خو د تحریک نه وروسته یو لښکر هم پکاري که تاسو مشرانو دلته جګړې کړې دي مطلب ته هغې تحریکونه چلولي دي د هغې وروسته یو قوت هم ولاړو هغه لښکر هم ولاړو د هغه لښکر په تور باندې چې کوم دی نو هغې ګټې کړې دي هغې دا دی ازاد کړی دی او دې مطلب مختلف استعماري قوتونو ته مطلب دی پرنګ ته او رنګ ته یې شکست ورکړی دی ملګرو دا دلته بیا اوس مونږه دا خبره کوو چې تاسو په خپل معدنیات په هیڅ حالات کې چې کوم دی چاته نه پرېږدئ د دې لیزونه به نه ورکوئ کوم ځای کې دلته لیزونه کېږي که کوم ځای کې دلته لیزونه کېږي د هغې به باقاعده مطلب ته مونږ در نه ورکوو کینو به ورته خو لیزونه به چې کوم دی چاله نه ورکوئ ځکه که چېرې دا چین ته یا نور ملکونو ته دې فوجیانو ورکړل بیا مطلب تاسو دغسې ناست یې نو مونږ د هېواد ټولو مطلب ټول هېوادوالو ته دا ووایم چې تاسو لیزونه مه اخلئ دا ځکه چې دا مطلب دی دهشتګرد دي دی دلته راغلي دي او په زور باندې چې کوم دی زموږ لیزونه دي لہذا د پښتونخوا یو بچی چې کوم دی دا لیزونو ته نه یې تیاره دې فوجیانو زموږ په ځمکو باندې قبضې کړي دي لہذا تاسو لږ کې صبر وکړئ چې لږ نور موږ منظم شو دا قبضې به په زور باندې د دې اختیار نشي دی راځي زموږ په قبضو زموږ په ځمکو باندې دا قبضې وکړي ملګرو وخت چونکې کم دی مشروم مطلب دی چې به تاسو سره ډېر تفصیل سره خبرې کوي خو چې تاسو مونږ کومه خبره په دې باندې کېښودله نو دې به تاسو داسې کوئ چې مونږ سره به دا تنظیمونه نور هم مضبوطوئ چې تنظیمونه ډېر شي مضبوط شي د دې سره وروسته چې کوم دی بیا یو لښکر شي نو تاسو یو طرف ته به مونږ د دې نه لښکر یو طرف ته تنظیمونه راکوئ تحریک به راکوئ نو انشاءالله کامیابي ورته ډېر